نن د ډیورنډ پر دې ناپاکه خاوره باندې پر دا ناپاکه لیکه باندې د تګ راتګ د منې کېدو یا پر هغه باندې د ناروا دستاویزاتو عمل کېدن یا پاسپورټ ناپیژه کوونکو په خلاف راسره راغونډ سوي دي. دا ډېره د فخر ورځ ده. دا ټول پښتون افغان د ویاړ وړ دی. خاص کر دلته چې کوم لغړي احتیاط نن دغه غونډه جوړه کړې ده چې د ټول پښتون افغان وطن پښتانه نن راځي پر دې سټیج باندې سره یو کېږي او پر دې سټیج باندې د پښتانه افغان د حقوقو د پښتانه افغان د محکومۍ د محرومۍ خبره کوي. ګرانو عزیزانو، دلته په دې وطن کې د سیاست د افغانیت د لر او بر او د تاریخ تشریح نه ده سوې سمه. زه به اوله تشریح دلته د پښتانه د سیاست وکړم. پښتون قام پرسته سیاست دی او که مذهب پرسته سیاست دی. زه دا سوال کوم چې آیا د دغه سیاسینو سیاست نن و دغه ځای ته راورسېدی چې تربور پر تربور وژنه، عزیز په عزیز وژنه، قریب په قریب وژنه، ور په ور وژنه، کلي په کلي، علاقه په علاقه بدي جوړوه. او که د دغه سیاست معنا قام پالي ده، د قام او د وطن اجتماعي سوچ دی، د قام او د وطن اجتماعي سوچ خپلول دی، نظریاتي سوچ خپلول دی. زه دا سوال کوم چې هغه اویا کاله چې سیاستونه کوله پر دې خبرو باندې چې نه منو لر او بر یو افغان خبره کوله، د دې ډیورنډ کرښه یې نه منله، د پښتانه د وجود د بېلېدو خبره کوله چې د پښتانه وجود به تل تر تله تا قیامته سره یو یو موټ وي. خو نن هغه پښتانه قام پرسته چیرې دي؟ هغه مذهب پرسته چیرې دي چې نن د دوی سیاست راغی و دې لغړي احتیاط و یې درنه ودرېدی؟ دا د پښتانه قام د سیاست هغه انجام دی، د غلط انجام نتیجه ده چې دلته پښتون افغان قوم پر دې وطن باندې کړی دي. یا دا کوم پښتنو چې چاته د ځان د افغانان ویل نن یې سیاست فیل سو. زه خو دا وایم چې دلته افغانان وړه چې دغه جابر ظالم حکمرانان، دغه ریاست، دغه فوجي استعمار، دغه پنجابي استعمار چې نن لګیا دی دغه پښتانه، دغه افغانان دا د ور د وره بیلوي، پلار د زوی بیلوي، لور د مور بیلوي، دلته په کورونه ننوځي، دلته ظلم کوي، دلته ناجایز کوي، دلته د خلکو سمو د انډیا پر مشرۍ کومه، د پی ډي اف پر مشرۍ کومه، د دې ځای چې هر څه مشران دي چې مه کوئ او خدای ته وګورئ، د خدای وروي ته وګورئ، دغه پښتانه یې کړه مه پرېږدئ، راووځئ تر عمود عباسینه تر بولانه د چترانه ټول پښتانه راووځئ، دا ډګرګي جوړې کړي. نن د ننګ ورځ ده، نن د ناموس ورځ ده، نن مې عزت پاماله کېږي. که نه راووتلاست نن به ناکامه یاست، ستاسو سیاست هم ورسره ختمېږي.
عزیزانو افغانیت څه دی بدقسمتي دا ده چې تر اوسه ساعته پورې موږ په شپږ اویا کاله و دې تورلنګي ته و دا پنجابي استعمار ته موږ د افغانیت سمه تشریح نه ده کړې چې افغان څه دی افغان څوک دی پښتون څوک دی خان څوک دی پټان څوک دی خو دغه تشریح موږ ورته کوو چې خان پښتون پټان افغان دا ویاړه د یوه قوم نومونه دي دا یو ورور دی یو قوت دی یو وجود دی بخښنه غواړم موږ دا غواړو چې افغانیت دا د لرو بر خبره چې څوک کوي زه دا خبره درته د دې سټیټ په توسط کومه چې دغه ضلع د غازي عبدالله خان پر نامه ده غازي عبدالله خان هغه سړی و چې په 1842 کې په لومړي انګریز افغان جنګ کې د دې ځایه سره د انګریز فرنګي په خلاف چې دغه ټول مرستګري نیولي وو برټانوي نظام دلته مسلط شوی و 80,000 لښکر یې د ځانه سره بیولي دي تر کابله پورې بیا په کابل کې سره لښکر کټ شوي دي هلته یې د دغه فرنګي نسل نابود کړی دي دا فرنګۍ هلته ختم کړی دي د افغانستان د افغان خاورې ننګ ناموس یې ساتلی دی خو دلته نن بیا د پښتانه افغان ولس و دې ننګ ناموس ته خطر دی نن ورته وایو چې خلک لارو بر افغان څنګه ختموي چې غازي عبدالله خان د دې وطن سړی و هلته شهید شوی دی نن یې مزار د کابل ښار په دارالعلومان په کلای سرخ کې د هغه مزار هلته دی زموږ د نیکونو اډونه دي د هغو د نیکونو اډونه د پلونو د زامنو د اولادو دلته یې قبرونه دلته پراته دي دا کار ته څنګه جلا کوې سره دا ستا د پلار د وس کار نه دی دا یوه وینه ده یو قوت دی یو قوم دی یو عزت دی یو ننګ دی یو ناموس دی دا به سره یو وي زه یوه خبره بله کومه دا د لر او بر خبره زه دا خبره کومه چې موږ لر او بر یو افغان دا د دنیا یو قوت نشي جلا کولی او دا ناره په آخري کې کومه پرېږدم یې نه د ده دپاره یې نه پرېږدم د پنجابي ننګ اوس یې خامخا کوم اوس یې خامخا کوم خو دا پنجابي استعمار ته یې کوم په افغانستان کې حالت ډېر حالت دا وخت خراب دی خلک پر وچه ډوډۍ حیران دي ظالم حکمرانه ته زما دغه افغان ورور زما دا خویندې په دا شنه ژمي کې ولاړې په دا وطن ته یې ولاړې چې د هغو هلته بېیارو مددګار وراوړي ظالمه موږ د دې غده نه کوو موږ دلته پر دې ځای باندې پاسپورټ په هېڅ صورت نه منو هېڅ صورت باندې نه منو دغه خبره به داسې نه چې خالي به پر دې سټیج کوو دا به په دا زړه باندې منو په دې به منو چې دا نر ور یو افغان دی موږ نه ستا پاسپورټ منو نه ستا تعویضات منو دا ډیورنډ یو معاهده کړې ده د نن څخه 125 کاله یا څه کم زیات به یې د دې څه دمخه کړې ده هغه معاهده ختمه سوې ده په هغه معاهده کې دا و چې په دې کې لر او بر افغان سره یو دی سره یې نه دی تجارت به کوي په ازاده طریقه به کوي او اوس یې هم کوي پاسپورټ که ته جوړ موږ به تا ته وایي دا پاسپورټ راډک باندې هلته ځای جوړ کړه د دا پاسپورټ دفاع ځان ته وکړه دا ټول د پښتانه افغان وطن ته موږ جغرافیایي او لساني طور نشي سره بیرولی دا لر او بر افغان خبره دا نه ده چې موږ خالي لساني طور قومي طور یا د وینې په لحاظ موږ سره یو یو یا موږ جغرافیایي طور سره یو یو موږ د افغانستان عیسایي یو تاریخ کې خلک وګوري ناجایزه نیمه کوي یوه خبره بله کومه چې دغه اوس پارلمنټ دا د اسټابلیشمنټ پرېږده موږ دا ته د اسټابلیشمنټ پرېږ وایو هر پښتون کارپرسته او مذهب پرسته چې پر پښتنو افغانان باندې دغه پرتم پروت دی دغه ظلم پروت دی که دا اسمبلۍ لره ورځي دغه پارلمنټ لره ورځي موږ یې داسې بولو لکه دغه د اسټابلیشمنټ په غېږ کې ورځي
موږ دا ورته وایو چې اویا کاله دې په دې کام سیاست کړی دی د اویا خونې دې به دلته د دې کام وینې دې به یې ولیدې دي رنګارنګ وسلې دې ورته جوړې کړي دي نن چې ورځ د ننګ رانه د ځان کاږي د ځانه دې شاه شجاع جوړ کړی دی د شاه شجاع کردار به نه ادا کوې ای سیاسي که کوم پرسته یې که مذهب پرسته یې د شاه شجاع کردار دې نه یې لکوم په دغه کام کې غیرت راغلی دی شعور راغلی دی هنر راغلی دی پېژندګي راغلی ده د انسانانو موږ د دې سخته غندنه کوو د دغه رنګه سیاسیانو چې دوی راځي خالص شی باندې بدلې کړي او دفاع نه یو خوا زده کومه چې دغه درنې زه د یو فارمولې تایید په دې سیاسیونو ته وایم چې دا درنې در بولانو در چتراله در رامو تر راباسینه په هر ښار کې راوباسئ کښېنوئ موږ دغه خلک پر همه درنې و دې جابر راسیه ته دا ورښکاره کوو بیا که چیرې دا نه راسره منله بیا راسئ فیصله سره وکړو دغه سیاسیان سره کښېنو اختلاف نه سره کوو خو دغه سیاسیانو ته ووایو چې راسئ تامبل جام کړئ درامو د راباسینه یې جام کړئ چې ولې زما د پښتانه سره ظلم کېږي ولې د پښتانه په انقلاب دا فیصله کړې ده دا ملک جامېده غواړي خو دغه ټولنې ته دا کام یووالی وښکاره کېدن غواړي دا به موږ کوو دویمه خبره ظلم چې د دې خبره نه کوه پر فلسطین چې د اسرائیلو او د امریکې کوم یرغل شوی دی موږ د دې سټیج په سوته دغه سخته غندنه کوو او د هغه ملاماتې دي چې دغه امریکا د هغه ملاتړ کوي موږ د دې غندنه کوو او دې اسلامي ملکونو ته وایو چې د دغه فلسطینو د تحفظ دپاره دې خپل کردار ادا کړي خالي د سټیج خبرې نه کوي بله خبره دا د عزیزانو چې په تاریخ کې موږ په دا شپېته اویا کاله کې موږ دا ولیدلو نن چې و پښتانه افغان قام ته دا ستونزه پیښه ده دا مسله پیښه ده دا ستونزه ورپېښه ده نو ولې پنجابۍ نواز شریف نه خاموشه ولې هغه د شیندۍ د پیپلز پارټي خاموشه ده موږ خو په پر سټیج ودرېدلو د دغه نواز شریف موږ به دغه پښتنو ته اطمیناني ورکوله موږ به دغه پښتانه ته ویله چې هغه پښتون د نن بعد بېغیرته دی چې هغه د دغه نواز شریف باندې یقین نه کوي او د پنجاب یې شمالیت نه مني نن موږ هغو ته دا ووایو چې هغه پنجابۍ چیرې دي هغه نواز شریف نیم چیرې دی چې نن دلته د دې پښتانه ته دا ستونزې پېښې نه د هغه پنجابۍ نواز شریف وایي خو پنجابي خلک ته نه وایي چې هغه پنجابۍ بېغیرته دی چې د پښتانه پر دې ستونزو باندې اواز نه پورته کړي پکار خو دا وایي چې پښتانه یې کومه دي پر نور څه ته یې کومه دي دلته سرایکۍ یې کومه دي دلته سنای یې کومه دي پکار دا وایي چې دې غږ کړي یو دا دی چې پر فلسطینو باندې چې دا ډېر ظلم چې د دې خبره نه کوه پر فلسطین چې د اسرائیلو او د امریکې کوم یرغل شوی دی موږ د دې سټیج په سوته دغه سخته غندنه کوو او د هغه ملامات چې دغه امریکا د هغه ملاتړ کوي موږ د دې غندنه کوو او دې اسلامي ملکونو ته وایو چې د دغه فلسطینو د تحفظ لپاره د خپل کردار ادا کړي خالي د سټیج خبرې نه کوي انقلابي تیموای شمول ته اولا ناره به د ناره تکفیر کوو دویمه خپله خاوره خپل اختیار تیموای نه منو د بل اختیار څلورمه د پاسپورټ ناره کوم او پنځمه روایتي ناره کوم د لر او بر پر فلسطینو باندې د اسرائیلو یا د انقلابي یرغل نه منو دویمه خبره نعره تکبیر خپل خاوره خپل اختیار خپل خاوره خپل اختیار خپل
خاوره خپل اختیار پر ډیورین کرښه د پاسپورټ ناپېژېدن په زور یې واست پر ډیورین کرښه د پاسپورټ ناپېژېدن څلورمه ناره به ښه په زوره کوئ چې وایې لر او بر لر او بر لر او بر ټول مودان په آخري کې ودې راغلو مېلمنو ته ملک عنایت الله صاحب علي وزیر صاحب او د پادلي خپل کور دی خپل وطن لري چې دوی زموږ په دې مقام راګډ شولو خو په کار دا دی په آخر کې موږ دا ورته وایم چې راسئ لار ووایي په مخ راواخلو دا راګډوي شاهدونه دا باندې مظاهرې چې د عمل شیان کړو دا قوت چې دی په جانب ته نه کوو اشارات په دغه باندې نه کېږي دا قوت به اشاره کوو نور خو دا وخت نه شته